ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د ننګرهار پوهنتون له بېلابېلو پوهنځیو څخه 2200 زده کړیالان فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. د لوړو زده کړو وزیر په دغه مراسمو کې له فارغو زده کړیالانو وغوښتل چې په ترسره کړو زده کړو بسنه ونه کړي، تر ماسټرۍ او دکتورا کچې زده کړې وکړي. ننګرهار والي د بیا میشتېدنې د چارو چټکتیا سپارښتنه وکړه. ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم مخون د راستنو شویو کورنیو د دایمي میشتېدنې مسؤلینو ته په ښارګوټو کې د نومرو شفاف ویش، د لومړنیو اسانتیاوو رامنځته کولو او د سرپناه جوړېدو په موخه د چارو د چټکتیا سپارښتنه وکړه. ننګرهار کې د حیواني او زراعتي درملو هغه کارخونه وتړل شوه چې پکې تقلبي او غیر معیاري درمل جوړېدل. د مسؤلینو په خبره په دې کارخونه کې په جوړونکو درملو د نورو هیوادونو لیبلونه لګول کېدل او ښار کې به یې پر خلکو پلورل چې د کشفي معلوماتو وروسته وتړل شوه. د ننګرهار حوزوي روغتون ته د 4.6 میلیونه افغانیو په ارزښت طبي او لابراتواري مواد ورکړل شول. د ننګرهار حوزوي روغتون ته د یونیسف مالي ملاتړ او د WORLD موسسې په تخنیکي همکارۍ د 4.6 میلیونه افغانیو په ارزښت طبي او لابراتواري مصرفي مواد ورکړل شول. د سمندري چارو نړیوال سازمان IMO ویلي چې په هرمز تنګي کې د څه باندې 11,000 بند پاتې سمندري کارکوونکو د ویستلو عملیات پیل شوي. دغه سازمان په یوه بیانیه کې ویلي چې د سمندري کارکوونکو د ویستلو دغه عملیات د ایران، عمان، خلیجي هیوادونو، امریکا او د سمندري ترانسپورت صنعت په همکارۍ ترسره کیږي. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو